د دیوانی په نوم د مړ شوي تن د جنازې د منځ د پېښور د جي ټي روډ سره سیلما ادا کړی شو. د دیوانی په نوم دا تن د ایډز د ناروغۍ له وجې مړ شو او د مړینې مراسم د نرښځیانو د اتحادیې د مشرې پرزانې په کور کې ترسره شو. یو دوا به داخل کړي د دې ټیسټ چې کړو نو ایچ آی وي چې کوم هغه دی سبحان هغې کړو نو هغې پوره دنیا کې هغه مشهوره کړه چې د دیواني ایډز دی د دیواني ایډز دی دا خپلو ملګرو کوم چې د دې سهیلیانې وي یا ګروګانو یا مشرانو یا کوم چې د دې لکه چانې والو هغې ټولو دا لکه هغه لرکه پرزانه زیاتوي د دې نرښځي د جنازې لپاره د مولا په لټولو کې د سختو ستونزو سره مخ وو او کوم یو مولا د دې د جنازې لپاره نه تیارېدلو. ما کمر صاحب سره رابطه وکړه چې یاره د مولا هغه دی نو هغې ما ته وی چې کوم چې علي شاه له جنازه کړې وه نو هغه پورې خلک نښتي دي او خلک ورپورې خاندي چې ته د اجلاګانو مولا یې. نو زه بار بار دا وایم چې دی بیا د سودخور جنازه ولې کوي یا د شرابي جنازه ولې کوي د زناخور جنازه ولې کوي نو داسې ډېر دي چې هغوی د قاتل جنازه ولې کوي. موږ خو د دنیا په مخ کې لګیا یو خپل ګډېده کوو او هغوی خو جرم کوي نو هغوی جنازې جیز دي زموږ جنازې ناجیزه دي. خو بیا وروستو د یحیی جان په نوم یو تبلیغي د دغه نرښځي د جنازې منځ ته ورمخکې شو. یحیی جان په دغه مهال مشال ریډیو ته وایي مسلمان دی هغه سره محبت کول د مسلمانۍ په وجه او تمام انسانانو سره محبت کول د انسانیت په وجه دا په هر مسلمان باندې فرض دی چې دی بار چا سره مینه محبت کوي او دې سره به موږ دړنه محبت کوو ځکه که موږ هم ناراضو او تاسو هم ناراضه دا غریبانان له خو الله بل نبی نه رالیږي کنه. د نرښځیانو د بشري حقونو لپاره د کارکوونکي تنظیم مشر قمر نسیم وایي نرښځیان د پیدایش نه تر مرګه پورې د امتیازي سلوک سره مخ وي. که علي شاه ژوندی وه او که د دیواني ژوندی وه نو هغه بیا نه ورته په هسپتالونو کې ځای میلاویږي نه ورته علاجونه میلاویږي او نه ورته توجه او محبت میلاویږي نه د خپلو له اړخه نه د پردو د اړخه نه د حکومت د اړخه نه د خپل کور واړه لخته او نه د خواجه سراو د اړخه. نو لکه دې کې کمزوریانې هم ډېرې دي مسایل هم ډېر دي. په سړک د دیوانی د دې جنازې نه وړاندې د وژل شوي نرښځي علي شاه جنازه په یو کور کې دننه ادا کړې شوې وه او د دې دوو جنازو نه وړاندې به نرښځیان د شپې په پټه خاورو ته سپارل کېدل.